وګوره د رن کمانډ پرون تاسو اخیری نمبر کمانډ ما تشریح ک چې د رن کمانډ څنګه کار کوي، څنګه طریقې سره موږ دا استعمالو، څنګه کارو، دا غي باره کې مې اوسو خبرې پرون تشریح کړې. او اخیری نمبر کمانډ چې کوم دی موږ رن کیو نو هغه د وایرس د جوړولو د وایرس د ریموف کولو یا چې کوم فایل سونه هډن وي سونه پټ وي نو دا غي باره کې موږ ټول خبرې تشریح کړې. اوس راځو درن نه پس چې کوم دی یو کمانډ دی چې هغه ته موږ سرچ وته ویل کېږي. رائټ کلیک کې او د کویک ایکسس منیو ته چې کلم تاسو راشه تاسو ما ویلو چې په سٹارټ منیو باندې رائټ کلیک کړئ نو د ته کویک ایکسس منیو وته ویل کېږي. او کویک ایکسس منیو وته ځکه ویل کېږي چې ډېر چټکې تیزه سره زه دا کمانډز چې کوم دی د کمانډ استفاده کولی شم. لومبه زه راځم د سرچ ته. نو دا سرچ یو داسې کمانډ دی چې د سرچ د لارې نه مونږ کولی شو چې یو پروګرام ډېر چټکې تیزه سره سرچ کو. لکه تاسو به سوچ کوئ چې دا رن او سرچ کې فرق څه دی. رن او سرچ کې فرق دا دی چې د سرچ کې تاسو اني نیم د پروګرام لیکلی شي، د پروګرام د نوم یو حصہ لیکلی شي، د پروګرام ټول نوم لیکلی شي، یا د هغې د سنټر کې چې کوم لیکلي هغه کولی شي او د هغې نه تاسو پروګرام پیدا کولی شي. خو پرن کې داسې نه شي کولی. پرن کې تاسو ته چې کوم نومونه یاد کړي دي، کوم نومونه چې تاسو ته ما لیکلي دي صرف هغه به لیکئ او د هغې نه اخوا دېخوا نوم تاسو نه شئ لیکلی. نو زه د سرچ ته راځم. نو ګوره ما ته سرچ راکړي یا د سرچ شارټ کټ هم تاسو ته ما ښودلی وه وینډوز کی پلس ډبلیو. نو ګوره د سرچ ته تاسو راولي یا تاسو کو د سٹارټ مینیو ته رالی وینډوز 8 کې نو چې تاسو ګوره یا دې ځای نه د سرچ ته راشه او یا که تاسو د یو پروګرام نوم لیکئ که نه نو بس ډایرکټ ولیکه لکه ورډ نو دې په خپله باندې تاله سرچ شروع کړي ودرې کړي درته په خپله باندې تا ته ویو ګوره دا واله ستا سرچ. نو ګوره د ورډ نه چې څومره نومونه تا سره دي ورډ 2013 ورډ پاسورډ ورډ پیډ وګوره چې کوم ځای کې تاسو دا ورډ لفظ ګورئ نو هغه یو په یو تاسو سره دې ځای کې ښکاري. نو دا د هغې یو اسان او یو ایزي میتھډ دی. دا سرچ کوم دی ډېر مهم دی ستاسو لپاره. نو د سرچ ته لارې نه موږ کولی شو چې یو پروګرام ډېر چټکۍ تیزۍ سره پیدا کړو. دا رن کمانډ کې تاسو وګورئ که نه که زه د رن کمانډ ته راشم او دې ځای کې ورته ولیکم چې وین ورډ نو یاد ساتئ که زه وین ورډ ولیکم او دا مې انټر کړو نو دې ما ته مایکروسافټ ورډ راته خلاصولی شي. خو که چېرته زه وګورئ زه د رن ته راشم رائټ کلیک کوم په دې کویک ایکسس منیو باندې او د رن ته راشم نو که د رن کې زه وګوره دې ځای نه ورډ ولیکم نو که زه کلم ورډ لیکم او دا مې انټر که ما ته وینډوز کې ناټ فایند ورډ. ولې چې ما تاسو ته وایي چې دې دپاره یو مشخص نوم دی. د هغه نوم نه علاوه چې کوم دی ته بل څه نه شئ کارولی. یو کانټ یوز دیم. لکه زه به یو سمپل مثال بل ډله درکړم داسې که تاسو دا سرچ کې لیکئ نو وګورئ تاسو لیکلی شئ سرچ ته راشئ یا وینډوز کی پلس ډبلیو ووهه یا چې کوم دی وګورئ رائټ کلیک که په دې کویک ایکسس منیو باندې او د سرچ ته راشه په دې ځای کې که تو لیکئ چې ورډ نو ګوره لومبې تا سره ورډ 2013 دله درکړي یا داسې اني ادر پروګرام یو په یو تاسو دې لارې نه خلاصولی شئ. نو سبا دنه څوک تپوس کولی شي چې پروګرام به موږ څنګه خلاصو په کوم طریقې سره. نو دا د هغه یو اسان او یو ایزي میتھډ دی. رائټ کلیک سره د سرچ د لارې نه اني پروګرام تاسو خلاصولی شئ. سبا دنه څوک تپوس کوي چې آیا د سرچ او د رن ترمنځ فرق څه دی نو پرن کې به تاسو هغه پروګرام نومونه به لیکئ کم چې مشخص دي کم چې مایکروسافټ ما ته ویلي دي د دې نوم نه بغیر به بل څه نه کاري. او په سرچ کې تاسو انیثینګ لیکلی شئ. لکه زه ورته کوم چې پیډ که نه یا سی فار ایگزامپل ورډ پیډ یا دغسې وګورئ اني ورډ یا دغسې وګورئ وین ورډ نو وګورئ مایکروسافټ ورډ په هر طریقې سره تاسو پیدا کولی شئ. څومره په اسان طریقې سره نو د ځکه دا د سرچ خبره ده. سرچ ډېر انټرسټینګ کمانډ دی او د دې لارې نه تاسو دا پروګرام یو په یو پیدا کولی شئ. بیا د سرچ نه پس چې کوم دی یاد ساتئ فایل ایکسپلورر دی. فایل ایکسپلورر مطلب دا دی لکه تاسو څنګه په دې ډیس پی سی باندې ډبل کلیک کوئ که نه دې ته فایل یا فولډر یا ډرایو ایکسپلورر ورته ویلي کېږي. تاسو ته ما ویلي که نه چې کله دا ایکسپلورر تا سره نه وي نو یاد ساتئ ستا دا وینډوز 8 کې چې دا کم آیکنز دي کم دا ټاسک بار دی دا به یو شیزم تا ته نه ښکاري. تاسو ته ما ویلي چې دا هر څه په کوم ځای کې پراته دي دا په ایکسپلورر کې پراته دي. په لومبي لیکچر کې تاسو ته ما دا ویلي که چېرته تاسو رائټ کلیک کړئ که نه او په دې ځای نه ټاسک مینیجر ته راشئ تاسو ته ما ویلي او په ټاسک مینیجر کې تاسو دې ځای نه وګورئ
W प्रेस कोي W د कीबोर्ड न वखा چې تا کم زه تراولي विंडोज एक्सप्लोरर تا نو ګره کچرته رائټ ته په کلیک او دا د एंड टास्क ته ک ستا هر سلاړ چې کوم کسان وي وګوره سر زما کمپیوټر چټکه تیزه سره کار نه کوي یا ماته دا آیکن نه خي یا وغیرہ وغیرہ تاسو ته ما ویلو چې تاسو به د ټاسک مینیجر ته د شارټ کټ د لارې ناراضه او دا غي شارټ کټ مو سره و کنټرول شیفت اسکیپ نو کنټرول شیفت اسکیپ چې کلم تاسو د کیبورډ نو وخه نو تاسو لګوره دا ټاسک مینیجر دل درکی او دا غي نه پس تاسو د فایل تراشه او په دې فایل کې رن نیو ټاسک باندې کلیک کې او دا غي نه پس چې کوم تاسو دې ځکه ایکسپلورر ولیکې نو چې اوکې کې نو دا هر څه تاسو لا 1 by 1 در کې دا واخلا دا ستا هر څه دي چې په یو دې ځنا کته شي نو ګوره هر څه ما سره کار کوي چونکی یو وخت کې کمپیوټر وایرس وخلی د لارې نمونګه دا ځان سره خو دي شو داس بیا که زه رائټ کلیک کما نو ګوره د فایل ایکسپلورر تر ازما نو ګوره ماته دا فایل ایکسپلورر او مغرا تخلاصي یا که فایل ایکسپلورر دغه ځنه نشه خلاصولې نو ګوره تاسو د فایل ایکسپلورر باندې کلیک کې دامستا فایل ایکسپلورر دی یا که دې ځنه نشه خلاصولې وینډوز کی پلس ای اوخه دې ځنه نو ګوره دا شارټ کټ هم تاسو ځان سره یادې څنګه چې د سرچ شارټ کټ وا وینډوز کی پلس ډبلیو او د ایکسپلورر د فایل ایکسپلورر شارټ کټ چې کوم دی هغه وینډوز کی پلس ای دا نو چې کلم تاسو وینډوز کی پلس ای اوخه دې ځنه نو دا ډیر په اسانه سره دا ایکسپلورر 1 by 1 خلاصول شي د ایکسپلورر فائدہ دا ده کته بار بار مای کمپیوټر پسې ګرځې دی نشي نو یا خو د ایکسپلورر باندې کلیک کا کم چې تاسو سره پدې نو کویک ایکسس پدې لانچ ایریا کې تاسو سره دې کنه کویک لانچ ایریا پدې ځکه تاسو سره پروت دی یا تاسو وینډوز کی پلس ای د کیبورډ نو وخه نو تاسو فایل ایکسپلورر تراولي او یا تاسو کوم دی اور دې ځکه پدې کویک ایکسس مینیو باندې رائټ کلیک کا او د فایل ایکسپلورر تراشه ډېر پاسانه چټکه دې سره د خپل ایکسپلورر تراتلی شي د ایکسپلورر نه بعد وګوره که تاسو د ایکسپلورر تراشه کنه نو په دې ایکسپلورر کې تاسو ډېر هینډي کمانډز ډېر زبردست کمانډز دي ډېر پاسانه دي ته د ایریا ته نیویګیشن پین وته ویل کېږي دا خبره ذهن کې یاد وساتئ د ایریا ته سوي نیویګیشن پین نیویګیشن وی د یو ځای نه بل ځای ته تګ تا دې ته نیویګیشن وته وایي او پین څه ته ویل کېږي یو حصے ته پین وی یو حصے ته او د ایریا ته نیویګیشن وی دې ته ګوره ویو د کمپیوټر دی او دې ته مونږه مینیو ټیب وته ویل کېږي دې ټولو ته ریبن وی او د یو ته ټیب ویل کېږي دې کې ځان له کمانډز دي کې ځان له کمانډز دې ګوره کنه تاسو د کمپیوټر باره کې معلومات ګوره کنه نو ګوره سیستم انفارمیشن تراشه سونه آسان د کمپیوټر باره کې ټول معلومات درکې کنه تاسو دا ته وجستا په دې کمپیوټر پروسیسر څومره دی څومره جی بی ریم دی پکې کم یو د وینډوز ایډیشن دی انسټال کړی دی چې کلم تاسو دا معلومات لاس تروړی کنه نو ګوره په دې وینډوز ایکسپلورر باندې یا ګوره په دې کویک ایکسس مینیو تراشه او دا غنه پس فایل ایکسپلورر تراشه چې کلم فایل ایکسپلورر تراشه نو که تاسو ویو ټیب کې نو د کمپیوټر ټیب تراشه او په دې کمپیوټر ټیب کې وګوره تاسو دې زړه ډېر په اسانه سره د سیستم پراپرټیز باندې کلیک کا نو ګوره دا پراپرټیز یو په یو تاسو د لارې نه کته شي نو ګوره هغه پراپرټیز ماته دې سره یو په یو خي چې کوم وینډوز ایډیشن دې انسټال کړی دی وینډوز 8.1 انټرپرایز ایډیشن بل ماته وی چې څومره پروسیسر ستا په کمپیوټر کې دی وګوره څومره ریم ستا په کمپیوټر کې موجود دی کم یو بیٹ وینډو دا 2.5 بیٹ وینډوز تاسو سره انسټال دا ویلو کنه دې باره کې تاسو دا ټول معلومات دې زنه کته شي بل ته د فایل ایکسپلورر یو زبردست خبره ته ډیسکس کما ګوره کچره دا ای ډرایو کې تاسو ډیر زیات ډیټا وی او واړی چې دا ډیټا محفوظ کې چانه زه غواړم چې دا ډیټا محفوظ کما نو څنګه به محفوظ وم هاو ټو زه غواړم چې دا سکیور کم محفوظه کما زه غواړم چې زما دا ډرایو سو کو نه ګوري پدې کې زما شخصي ډیټا ده نو ګوره تاسو بسو کې راوشه تاسو پدې کویک ایکسس مینیو ته او دینه پس تاسو راشه فایل ایکسپلورر باندې وکلیک کې او په دې فایل ایکسپلورر کې وګوره اول کته یو کسوي چې زما په کمپیوټر کې څومره هارد ډیسک لګېدل دي نو تاسو ته د هارد ډیسک پته لګېدی نشي نو تاسو راشه د مینیج باندې کلیک کې او چې کلم تاسو د مینیج تراشه کنه نو په دې مینیج کې سټیم شو راځه ٹھیک ہے نا نو ګوره د مینیج تراشه وګوره زبراشم دې زنه تاسو به د مینیج باندې کلیک کې او په دې مینیج کې وګوره تاسو ته به دا ایریا خلاصه کی زبراشم ډیسک مینجمنت ته براشم چې کلم د ډیسک مینجمنت تراشه کنه
نو ګوره ډیر په اسانه سره تاسو ګوره هارد ډیسک کته شي چې تا 250 یا 30 جی بی هارد ډیسک تاسو ګوره سونه په اسانه سره ټوټل ډیسک سپیس ته یاد ساتي دا سپیس څوک تغیرول نشي نو کو سبا تاسو نو څوک تاسو کې چې تاسو د کمپیوټر ټوټل هارد ډیسک څومره دی نو هغه موږ سره دا دی یو کس دا کوېسچن کولی شي چې به زما د ډرایو کډیره زیاته مهمه ډیټا ده hide this drive how to hide یاد ساتي د ډرایو بسنګ هاید کوما چې پای کې زما پرسنل ډیټا وي نو ډیر اسانه طریقې ده را به تاسو چرته د کویک ایکسس مینیو تراشه بیا دا غینه پس فایل ایکسپلورر تراشه او په فایل ایکسپلورر کې را به تاسو دې سره وګورئ لکه دا ای ډرایو زما ده زه غواړم چې زما دا ډیټا یا دا ای ډرایو سو کو نه ګوري نو زه راشم دې سره مینیج باندې به کلیک کوم چې کله مینیج باندې کلیک کې دا غینه پس پراشه دلته ډیسک مینجمنت تا او چې کلم ډیسک مینجمنت تراشه وګوره په دا ډیسک مینجمنت کې دا ای ډرایو تاسو راخاري کنه په دې باندې به رائټ کلیک کې او د رائټ کلیک نه پس چې کوم دی چینج ډرایو لیټر اینڈ پاتس ته راشه چې کلم چینج ډرایو لیټر اینڈ پاتس تراشه وګوره دا تاسو راخاري کنه دا به ریموو کې دي زینا او دا به یس کې دا ستاسو ډیټا نه ختمي دا به یس کې دي زینا بس وګوره دا مې کلوز کو چې کله مې کلوز کو نو وګوره ما سره هغه ای ډرایو نشته دی آی ډونټ هیو سبا د نسوک تپوس کولی شي چې زه دا ډرایو سره سو کما یا وګوره که تاسو چانه ډرایو پټ کړی وي نو که چرته مرزیانو یا خو دس پی سی ته ډبل کلیک کې یا تاسو وګوره وینډوز کی پلس ای وخه نو تاسو فایل ایکسپلورر خلاص کی یا تاسو وګوره د فایل ایکسپلورر تراشه او کو دې ځنه نشرات لې نو وګوره سوکا ډیر آسان طریقه دا کویک ایکسس مینیو تراشه او د فایل ایکسپلورر باندې کلیک کا چې کلم د فایل ایکسپلورر باندې کلیک کې بیا واپس چرته راشه مینیج تا او د مینیج نه بعد چې کوم دی تاسو براشه دلته ډیسک مینجمنت تا او د ډیسک مینجمنت نه بعد چې کوم دی وګورئ دا ډرایو تاسو راخاري رائټ په کلیک کا چینج ډرایو لیټر اینڈ پاتس تراشه او د قصه اډ باندې کلیک کا او د اډ نه پس وګورئ تاسو ای ډرایو دا اوکے کا نو وګورئ تاسو ډیر په اسانه سره کولای شئ چې ایزی طریقې سره دا ډرایو تاسو واپس ځان سره راولئ سو کچره تاسو ډرایو پټول غواړئ سو پریس وګورئ وینډوز کی پلس ای دا به فایل ایکسپلورر د لپاره تاسو وخه او د فایل ایکسپلورر نه پس چې کوم دی سبو کې تاسو کلیک آن مینیج ته براشه او د مینیج نه پس چې کوم دی بیا به تاسو رائټ کلیک د مینیج نه پس کلیک آن ډیسک مینجمنت دې ته براشه تاسو او د ډیسک مینجمنت پس رائټ کلیک on any drive چې کوم ډرایو تاسو پټول غواړئ on any drive او دا غینه پس چې کوم دی بیا تاسو چینج ډرایو لیټرز بل څه تاسو کلیک نه کې ها اینڈ پاتس تراشه ډرایو لیټر اینڈ پاتس او دا غینه پس چې کوم دی کلیک آن ریموو ٹھیک ہے نا ریموو بٹن باندې به کلیک کې نو تاسو ګورئ your drive will be hidden there your drive will be hidden अब تاسو automatically hide به دي سره واپس راولې نو دا ریموو بٹن په ځای باندې وا صرف اډ بٹن تاسو وخه نو دا غینه پس تاسو هغه ډرایو واپس راوستئ شي بیا وته وګورئ یو کس ماته وی چې بھئی دا د پی سی کې دا ای ډرایو دا په دې کې زما ډیټا پرته د سم مهمه ډیټا دا او زه غواړم چې دا ډیټا دا ز پټکم د بل چانه څنګه به پټوما نو تاسو ته وی چې یا وینډوز کی پلس ای وخه دا یو اسانه شارټ کټ تا وینډوز کی پلس ای وخه او دا غینه پس چې کوم دی وګورئ د مینیج تراشه چې کلم د مینیج تراشه نو بیا وګورئ تاسو کلیک کېدل ته ډیسک مینجمنت تا او په ډیسک مینجمنت کې وګورئ تاسو د ای ډرایو نه پس وګورئ رائټ کلیک په د ای ډرایو باندې او وګورئ چینج ډرایو لیټر اینڈ پاتس تراشه دا ریموو کا دا یس کا نو وګورئ یس یې کدلتا ډیر په اسانه سره کولای شي چې دا ډرایو تاسو کې دا پټه کې تاسو چانه هایټ کې او کنه زه غواړم چې واپس راولم نو بیا دې مینیج تراشه مغزه کې واپس وګورئ د ای ډرایو ډیسک مینجمنت تراشه او دا غینه پس ای ډرایو باندې کلیک کا وګورئ رائټ کلیک آن ای ډرایو بیا چینج ډرایو لیټر اینڈ پاتس باندې کلیک کا وګورئ ته اډ باندې با کلیک کړئ زینا دا ای ډرایو دا به اوکے کې دلتا ریلی سمپل چې کله کلوز کې تاسو نو ګورئ هغه ډرایو به تاسو اتوماتیکلی درکړي او تخپل ټول ډیټا پای کې کتی شي سر ایکسټرنل ډرایو موږ شو هټ بالکل پټولی شو یو نیم ایکسټرنل ډرایو هم دې زنه چې کوم ورته کړه نو هغه ډرایو هایټ کا
بیا چې کلم تا یوز بي سو کور کې او التن شو کوي شو خی به نه کنه نورم طریقې داسې دي چې زما د کمپیوټر نه څوک ډیټا کاپی نه کی زما د کمپیوټر نه څوک ډیټا وانخلی نو موږ دا طریقې اپلای کولی شو لکه اوس ته زما د کمپیوټر کوزا خپل هر څه وکاروما نو بیا ته زما نه کمپیوټر نه ډیټا غستې شي او نه زما کمپیوټر ته ډیټا کاپی کولی شي دوه لارې ولا زبن کم دا نه چې یوز بي ولا بندوما دا خپل طریقې درست به تاسو ټربل شوټینګ کې ان شاء الله وایي وینډوز 7 نه تیر شو وینډوز 8 خبرې کوم وینډوز 7 کې مشته وینډوز ایکس پی کې مشته اوس چې موږ د وینډوز 8 ها مینجمنت نه خي ته ماته وینډوز لګو خو کو بیګا سے خطر لګی راته خوشو کده لپټاپ ته مینجمنت نه خي خیبتا یومنت ما د لپټاپ دې दादा एक पदे पर डबल क्लिक कर देता पदे तो रखा ही करे पदे से करता तो क्या दादा ऊपर एक पदे पर डबल क्लिक करना पड़ता उसे आता है डबल पे क्लिक करें कंप्यूटर मान दिया था कहीं और मैनेज वगैरह बस वही करना कम कसाम दा मैनेज ना की ना लैपटॉप दा प्रोजेक्ट हमने खराब दी اول خو دې مشکل سال کوم چپکا وګوره دې سينه کته د نخې د تاسو وګوره داسې کړي کنه وګوره داسې وته خي وګوره داسې شو کوي کنه دا سم نخې دتا نو کچره تاسو په کمپیوټر باندې ډبل کلیک کې نو بیا د خي وګوره په دې باندې ډبل کلیک سره پټي کو ډبل کلیک سره واپس راشي نو ډبل کلیک په نو وګوره تاسو بیا مینیج خي ک ډبل په کلیک کې بیا تاسو مینیج نشته دی دغه پټ کړی تاسو وای جناب تاسو کې چې د فولډر هایډ کنه او دې کې زموږ فایل دی او ونه غواړو چې په څو ډول کنه او کله سرچ ته په فایل به دا چې دې فایل څه ده نشي راتلی سرچ لاګه نه سرچ نه راځي سرچ نه کوم ویډیو نه راځي نه او ویډیو یو ځای زما پټوي ښا سر دا د څه کې چې فولډر مې خپل فولډر یا راځي بالکل apply folders رست تاسو ته بیا ز فولډر آپشن کې وایم کنه apply folders to this only که sub folders نو sub folder پړ شي هغه مخامخ منتخب کړئ possible ده نو دا یو آسان ایزی میتھډ دی سبا تاسو نه سوک تاسو کولی چې به یو ډرایو بمونګه څنګه چانه پټونو دلاره نه کور شي د قصیدا د فایل ایکسپلورر چې کوم دی یو ډیر اهم کمانډو چې ما تاسو ته شریک راځم ز کنټرول ګوره شابه سکرین ته پریکټس بیا خیر درستو بات کوي تاسو کنټرول پینل تر اعظم which is the most important one زمونږ د مایکروسافټ وینډوز 8.1 چې کوم دی اصل کې هغه درسونه چې کوم شروع کیږي نو پدې کې دي چې دا ډېر زیات یو لینتی کورس ته ایون دا وینډوز چې کومه دا وتا سو پاتو مې شته کوم کزا ته یو په یو خو ډیټیل سره زمانه ختميږي زه کوشش کوم چې ان شاء الله موږ زیات کار پکې وګو پدې کې نو زه اعظم شروع کوم د کنټرول پینل باره کې تاسو ته اوسو خبرې وکم آیا کنټرول پینل څه شی دی او څنګه کار کوي سو what is control panel سبا د نسوک تاسو کولی شي چې آیا کنټرول پینل د څه شي نو کنټرول پینل چې کوم دی کنټرول وی سمبالولو ته کنټرولینګ ته ویل کیږي او پینل وی یو حصے ته شاوا سکرین ته ګوره کمپیوټر ته نه سکرین ته ګورا اس اثر په لیکي ماسوي هغه ته پوسټ کنټرول پینل څه ته وایي کینه مانا کارټونه what is control panel کنټرول وی سمبالولو ته پینل وی یو حصے ته حصہ چې هغه زما د کمپیوټر هارډویر او سافټویر سمبالي کنټرولي ناغه ته مونږه کنټرول پینل وته ویل کی یاد ساته that part of Windows 8.1 which controls the hardware and software is called control panel چې کوم دی مطلب دا دی چې د همیشه د پاره مونږ سره
سافټویر یا هارډویر کنټرولوي دغه ته ځکه ته موږ سویلی شو that is called control panel. کنټرول وی سمبالولو ته پینل وی یو حصے ته نو حصہ چې هغه ما سره د دې لارې نه د کنټرول پینل د لارې نه هارډویر او سافټویر ستونزې مشکلات هر څه حل کوي کنټرولي سمبالي نو دغه پارت ته دا حصے ته موږ کنټرول پینل ته وایو. که تاسو کنټرول پینل خلاصوي نو ګره زه وینډوز کی پلس آر یا رن د لارې خلاصول شم یا تاسو ډایرکټ په دې کنټرول پینل باندې کلیک کې د لارې نمبر راتلی شي. که تاسو د رن د لارې خلاصوي نو ګره د رن تراشه او تاسو کنټرول ولیکا and then press enter. که دا چاهي کنټرول کار نه کوي تاسو ته کنټرول سپیس پینل ولیکا. چې کلم تاسو کنټرول سپیس پینل ولیکې نو ډېر په اسانه سره کولی شئ چې دا کنټرول پینل تاسو یو په یو خلاص کړئ. نو وینډوز کی پلس آر د کیبورډ نو وخه او کچرم تاسو کنټرول پینل خلاصول غواړئ کنه نو ګور ډیر په اسانه طریقې سره دا کنټرول پینل خلاصول شي. سو په دې ځنه کنټرول او د کنټرول نه پس چې کوم دی اوکے کې تاسو نو ګور کنټرول پینل دې د تخلاص کو. بل یو خبره دې باره کې وره چې کنټرول پینل یا ساته each control panel command is called applet. ګور دا ډیر اهم سوالات چې تاسو نه کولی شي. د کنټرول پینل هر یو جوستا هر یو کمانډ ته دوی سوي اپلیټ وته وي په یو برخه کې د نن بلې برخه ته مونږ سوي شو اپلیټ وته وي کی په یو برخه کې د نن بلې برخه ته سوای that is called applet. نو که تاسو اپلیټ هر څه اپلیټ کیدی شي. که تاسو په دې کویک ایکسس منیو باندې رائټ کلیک کې او تاسو د کنټرول پینل تراله نو ګوره دا ټول ستا اپلیټ دي. تو کیبورډ دی وګوره کیبورډ اپلیټ دی یا تاسو وګوره ماوس دی دا تاسو یو اپلیټ دی دا یو په یو اپلیټ تاسو سره ښکاری دي دا ټول اپلیټس دي. کته ته یو کسوي چې د کنټرول پینل هر یو کمانډ ته سوي لیکيږي نو هغه ته اپلیټ وته ویل کیږي. سبا د نسخ تپوس کی چې دا اپلیټ بسنګ خلاصوم لکه ما ته یو کسوي چې ما ته کیبورډ یا ماوس یا بلا بلا نور راته خلاص کا نو که چرته زه رائټ کلیک کوم په دې کویک ایکسس منیو باندې او د کنټرول پینل تراشم نو ګوره ماوس دې ځنه کلیک کړه خلاص کا یا ګوره دې ځنه کیبورډ یا وټ ورته یو په یو دې ځنه خلاصول شي دغه څه کچره ز بار بار د کنټرول پینل تنشم راتلې نو زه how to open an applet through control pen through run command د run command د لارې نه څنګه کولای شم چې یو اپلیټ خلاص کما نو ګوره کچرته کیبورډ او ماوس خلاصوما سیدا خلاصوما نو رن ته براشم او پرن کې وزولی کم کنټرول سپیس دلته ورکم سه ماوس and then press enter. وګوره کچرتا کنټرول سپیس ماوس نو د لارې نه تاسو کولای شئ چې دا کنټرول پینل دغه اپلیټ خلاص کې نو ګوره کچرتا ز ارزلا درند لارې نه دا اپلیټ خلاصوما نو زه په دې کویک ایکسس منیو باندې کلیک کما راوشم دې ترنتا او پرن کې تاسو لومبه به کنټرول لیکه د کنټرول نه مطلب دا دی چې کنټرول پینل تلاړ شه او په کنټرول پینل کې ماته سخلاص کا ماوس را تخلاص کا انټر کا نو مطلب الته کې د تک ضرورت تا پاتې نشو. دا څه وګوره چې چرته کیبورډ خلاصوي یا اني ادر خلاصوي کیبورډ اپلیټ چرته تاسو خلاصول غواړئ نو رن تراشه اول خو به تاسو لیکه کنټرول چې کلم دې زنه تاسو کنټرول ولیکه داغه نه پس تاسو دا کیبورډ او داغه نه پس تاسو پریس انټر نو ډیر په اسانه سره تاسو دا اپلیټ 1 by 1 خلاصول شي. وینډوز کی پلس آر دلته راځم د رن ته او په دې رن کې دې زنه اول دې ځکه ز کنټرول لیکم او بیا داغه نه پس کیبورډ دا خلاصوم دلته نو چې کلم کنټرول سپیس کیبورډ زولی کما نو ګره سونه آسان طریقې سره یو په یو چې کم دی دا کیبورډ دې زنه خلاصول شي. دا داغه یو آسان او یو ایزی میتھډ دی ډیر په اسانه طریقې سره یو په یو دا اپلیټ څخه خلاصول شي. نو مطلب دا دی چې دا د اپلیټ یو ډیر آسان خبر و. یو بل خبره تاسو ته ډیسکس کوم دلته ځکه دا لږ مهم دي تاسو لپاره یو آیډیا در کوم ډیر مهم دي تاسو لپاره بای چې تاسو ز پرې لږ پې کما here we go and control panel and hide these specified control panel item prohibit to control panel in the PC settings and show a control panel applet enable. زه یو آیډیا تاسو لپاره کوم رائټ کلیک کوم کنټرول پینل ته. اچھا ګوره یاد ساته سبا د نسخ تپوس کوي ویره زما د کمپیوټر ته وایرس لګیدلی دي کلم چې کمپیوټر ته وایرس ولګي نو وایرس تاسو ته ماویلی دا سم مشکل خبره نه ده دا کمانډ د وینډوز نه چرتوړي نه هم پراتی دی پکې خو تاسو باغې پسې ګرځي پلټنه وکوي. ما ته یو کس وی my control panel doesn't work
Zamada control panel doesn't work in Windows 8.1 په Windows 8.1 کې زمادا کنټرول پینل کار نه کوي. ډیر کسان وایي چې کلم زه رائټ کلیک کما د کویک ایکسس منیو ته راشم او د کنټرول پینل باندې مې کلیک نو مالو ګره د قصې میسج راکوي زمادا کنټرول پینل کار نه کوي. یا که تاسو رن تراشه لکه کویک ایکسس منیو ته راځم او د رن کمانډ باندې کلیک کوم نو زه ته چې به یو ګره ک چرته کنټرول زولی کما او دا مې اوکے کینو دا ما سره کار نه کوي. نو که سبا تاسو سوک تاسو کی چې راشه مال دا کنټرول پینل ټیکا نو کوشش کوي چې ګوره تاسو وینډوز ور انسټال نه کړئ. دوه طریقې دي. یو طریقه خدا دې چې تاسو وینډوز انسټال کړئ او دا غي نه پس کنټرول پینل عادي حالت کې خپل کار شروع کړئ. یو طریقه دا ده چې ته هغه وینډوز انسټالیشن نه بغیر ټیک کړئ چې ته وینډوز اډو انسټال نه کړئ. نو دا ډېر اسانه طریقه دا ډېر ایزی میتھډ دی. څنګه چلباو کې اول به تاسو کچره دا کنټرول پینل کمانډ تاسو سره کار نه کوي او سبا ته او کسوي چې راشه تاسو وینډوز 8 باندې پیږي دا مال ټیک کا نو زبردست کارو کوم چې په دې کویک ایکسس منیو ته براشم رن باندې به کلیک کما رن کمانډ باندې او دلته به تولی کوم چې just gpedit.msc بولی کې دا gpedit.msc دا سي کمانډ دی چې دا بس دا سي لکه څنګه چې دوا دکاني بس ال تزو دوا رالني you will be recovered soon. وینډوز کې چې کلم ستا یو کمانډ وایرس وخی کنه هغه هم دې ځکه دا غي سیټینګ پروتي او وایرس کې دا څه کار کړی چې کله تاسو کمپیوټر ته وایرس ولګي نو یو بل ځای ته لاړ شي او سیټینګ وکي تاسو یو دا کمانډ سو کار پر خو د ماته دا غي شاته اصل کې دا پراته دي ما سره gpedit.msc کچره تاسو اوکے کدلتا دا غي نه پس تاسو براشه وګوره دلتا administrative templates ته براشه او په administrative templates کې وګوره تاسو براشه دي سینا کنټرول پینل باندې وکلیک کړئ او چې کنټرول پینل تراشه بیا دا غي نه پس وګوره prohibit access to control panel and PC setting. prohibit مطلب دا دی چې اجازت نشته نو ورکی access to control panel چې کنټرول پینل ته تاسو لاسرسي وکړي چې کلم پدې تاسو پدې prohibit access to control panel and PC setting باندې پدې ډبل کلیک کې نو تاسو ګورئ not هغه تا enable کړي وایرس فعال دا غي شاته not configured کا او دا غي نه پس وګوره دا اوکے کا سونه په آسان طریقې سره تاسو کولای شئ چې د لارې نه دا کنټرول پینل واپس خپل عادي حالت ته رائټ کلیک کا واپس کنټرول پینل ته راشه. here we go کنټرول پینل is working here. نو کچرم تاسو کنټرول پینل کار نه کوي نو اول بتا سو کې رن ته براشه او پرن کې بتا سو gpedit.msc او دا نه پس پریس انټر بیا کلیک آن ایڈمنسټریټیو ټمپلیټ ته براشه او دا نه پس کوم دی بیا ډبل کلیک آن کنټرول پینل او بیا دا نه پس ډبل کلیک آن prohibited access. ٹھیک ہے نا access to control panel and PC setting. بیا دا نه پس کلیک آن not configured and then okay your control panel will be working. ٹھیک ہے نا اب تاسو سره کار شروع کی تاسو کنٹرول پینل نشتا your computer control panel will be working. ٹھیک ہے نا آپ کی پیٹ آپ کی کنٹرول پینل ہے. ٹھیک ہے نا مطلب دا دی چې کلم تاسو کنټرول پینل کار نه کوي نو کوشش کوئ چې دا طریقہ استعمال کړئ. صحیح ده کنه وینډوز د هر څه علاج نه دی چې بس معمولی مشکل راځي او ډاز یو اس بی د غوږ نیولې او ورکو انسټالیشن. ٹھیک ہے نہیں اس کو ہٹا دو ایو طرف تک او دا غینه پس تاسو کوم دی کنټرول پینل او دا هر یو کمانډ ته بیا خیمه په دې کې ډېر زیات مشکلات راځي. یو کس ته وی وینډوز ته ګوري خراب شو ها ولا یوز بی انسټال نه 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 نون انسټالیشن به تاسو کوشش کوئ یا ساته چې کم کس شپږ میاشتې پورې خپل انسټالیشن اوساتی خپل وینډوز صحیح اوساتی مطلب دا چې دا کس په وینډوز باندې پیږي او کم کس چې आगे दौड़ पीछे छोड़ वाला कर गई विंडोज भी ऑटोमेटिकली दे मोरस पस खराबी मतलब दे कंप्यूटर बांधे न पीगी गोर तास तवा वायरस परun मेथड जोखल अवल खु कोशिश के वे चता सो आगा मस्ट याद के आगा बस द हर सो आगा इलाज दे कना न मड़ा 87 किम कर गई ट्राई करी दे कले ट्राई कर बेगा गलत पे ट्राई करी कार की 100% हम मुंगा द एक्सपी विंडोज न राखता कड़ी दार से. ٹھیک ہے نا خبردار چې چونکه د یو کمپنی پروډکټ دا د یو کمپنی وینډوز دی نو پدې کې موږ کولی شو دې طریقې سره د یو کمپنی دی کنه وینډوز ایکس د مایکروسافټ وا کمپنی وینډوز وا
विंडोज 7 هم وا وینډوز 8.1 هم دا وینډوز 10 هم دا یو کم نه دي دا ټول کمانډز به کار کوي چې کارونه کوي دا ټول شاته هر سلاله ختم شي نوې سیس خو تیارول نشي ها دا کمانډ صرف په یو ځای کې کار نه کوي په کم ځای کې کار نه کوي د اپل کمپنی په سافټویر کې دا کار نه کوي اپل کمپنی سافټویر کې آی هو اپریټینګ سیستم ہے آی هو انټر اوپن کنیکټډ سیستم نیټورکس دي کنه آی او ایس اس هغه دې کې نشته دی موږ سره د بلې کمپنی په وینډوز کې دا کار نه کوي اساس چې چرته په موبایل کې وکاروي چې سیم خلاص کړی او دارن کې دا کمانډ ورکوي کنه دا خو آی کار نه کوي موږ سره موږ سره هغه انډرایډز دي نو مطلب دا دی چې وینډوز څومره دی کاغه وینډوز ایکس پی دا کاغه وینډوز 7 دا کاغه وینډوز 10 دا کاغه وینډوز 8 دا آینده کې څومره وینډوز را روان دي دا کمانډ زموږ سره همیشه لپاره کار کوي تا دا انسټال کړه للو خو مخکې انسټال اچھا نو دا وینډوز 7 خو نه موږ وینډوز 8 وایو کنه د کسانو د وینډوز 8 انسټالیشن ویلې دی یو څو مرګرو سره کېنه یو مرګري سره کېنه دلته کې تک دا تاسو نه رفیع الله سره کېنه دا لکم خد لګ شکل سے تو تگڑا لگتا ہے لیکن پتہ نہیں کہ کیسا ہے تاس پرونه مې کمپیوټر کې وینډوز تاړو دا مشکل چې بکیو هغه نن ما ویل تاسو سره تا سی ډي ورکو مام نه کیږي بوت کوم سی ډي نه بیا مخکې لاړ شي وینډوز ته داخل شي ها هغه داسې چې ستا یو اس بي کې چې پرونه وکړه د دنیا وایرس وپکې هغه مې لري کو ټول ایسو فایل مې واچو د کمپیوټر کې وایرس هم نشته صحیح ایسو فایل مې واچو بیا وینډوز ته بدل نو بوت یو اس بي سټوریج ډیوایس بل پورت کې بده یوز ورکړي بلکې بده چک کړي و یو نیم پورت یې هغه لوز وی کنه هغه نو چته ایدنه نو مشکل شته ما ویل چې دا هغه مشکل کې د ما خپل مشکلات را راځي دا څه پر لایو سو یو کو کې نو هغه کمپیوټر کې نه کې دا کې وینډوز 7 انسټال ها کیږي پاسبل 100% کیږي یو ورځ به انسټال کړو یو ورځ انسټال کړ للو اچھا دا لګ تکړه شکل نخکاری دیم دی خو خیر دیم تکړه دی الریډي تاسو ټرای کولای شئ مطلب دا مرګري تاسو دینه لګ هیلپ اخلي کنه ما تم لګ اسانه وې کنه ښا مرګري لګ ځان سره دا ډیر تکړه لګ شاده جناسته ये क्या है ऊंचा दुकान पी का पकवान नो मतलब दगा ने तासो इस्तेफादा कवले शे मतलब देयर इज अ लॉट्स ऑफ थिंग्स टू गो कारी सिम तकले तो मतलब दाते खबखानो खपल सर مدام سره د کنټرول پینل باره کې اوسو خبرې وي کمانډز یې اوس شروع کوم کنه سبا ته تشریح کوم